اوس په دې تیر ورځو کې زه درته په دلیل سره یو خبره کوم چې نږدې ورځو کې یوه مشاعره وشوه. موږ هغه وینو چې هغه یو شاعر خپل کلام وایي، موږ ورله قدر کوو، خو هغې ته له شاته ورته لا ښه باقاعده د میلس کې چې کوم لاسونه پړقېږي هغه شانتې کې هغه میلسي انداز کې هغه لګیا دی او خلک ورسره لګیا دي. نو موږ د داسې قسمه مشاعرو مخالفت کوو. تېرو ورځو کې موږ د برسوات تنظیمونو یو مشترکه غونډه کړې وه او د هغې نه خلکو ډېر غلط مطلب اخیستلی دی. اوس داسې خلک شته چې هغو پروپیګنډې غوندې کې وکړي او زموږ د بدنامولو کوشش یې وکړو. زه د حمیدالرحمن همدرد صاحب د دې نیوز په شیشه باندې دا خبره ځکه کول غواړم چې هغه خلکو ته ورسي. دغه اجلاس، دغه غونډه د برسوات چې څومره ادبي تنظیمونو دي دوی د چا خلاف نه وه راغوښتلې، د یو شاعر یا د یو تنظیم خلاف یې نه وه راغوښتلې. دغه مقصد باندې موږ راجمع شوي چې موږ په برسوات کې د تنقیدي اجلاسونه وکړو، موږ د مذاکراتي اجلاسونه وکړو، موږ د لیکچري غونډې وکړو او موږ د خپلې مشاعرې معیاري وکړو، کوم چې د مشاعرو لوازمات دي چې په هغې باندې پوره زموږ مشاعرې وي، چې زموږ مشاعرې داسې نه وي چې هغه د جلسې شکل اختیار کړي. زموږ مشاعرې دي داسې نه وي چې لږ هغه د منګورې میلې او یا د مټې میلې او یا د بل ځای کې چې کوم میلې لګي هغه میلې دي نه وي. چې د لونګ پاشلو وختو نو تا خپې وکړې، چې د لونګ پاشلو وختو نو تا خپې وکړې، سترګې مې نه رپېدې شونډو مې لمبې وکړې. چې د لونګ پاشلو وختو نو تا خپې وکړې، سترګې مې نه رپېدې شونډو مې لمبې وکړې. او هغه په ویره چې بتلل د سرابونو په لار، هغه په ویره چې بتلل د سرابونو په لار، هغوی څلور کنجو دنیا کې تجربې وکړې. هغه په ویره چې بتلل د سرابونو په لار، هغوی څلور کنجو دنیا کې تجربې وکړې. او شعر دی په کومه ورځ چې د ودونو انګازې کېدې، په کومه ورځ چې د ودونو انګازې کېدې، په هغه ورځ موږ به د ډېرو جنازې وکړې. شکورجي په کومه ورځ چې د ودونو انګازې کېدې، په هغه ورځ موږ به د ډېرو جنازې وکړې. او شعر دی قیس دا چې د بام په سر ولاړ دی راته اسکه غړی، دا چې د بام په سر ولاړ دی راته اسکه غړی، حیران په دې یو چې زمونږ یې پېښې وکړې. ډېر ښه ډېر ښه تشکرجي. دا چې د بام په سر ولاړ دی راته اسکه غړی، حیران په دې یو چې زمونږ یې پېښې وکړې. سورجه مونږ د سقراط نه لاسنیوه کړې ده، سورجه مونږ د سقراط نه لاسنیوه کړې ده، زمونږ فکرونو نوي نوي زاویې وکړې.